کم مولا چې د ترقی پسند سوچ مخالفت کوي په داسې شیخ بې ضمیر دی پابندي ولګي. کم مولا چې د ترقی پسند سوچ مخالفت کوي په داسې شیخ بې ضمیر دی پابندي ولګي. او کم مولا چې د انتها پسند سوچ وکالت کوي د داسې شیخ په تقریر دی پابندي ولګي. او کم سړی چې د څوکیدار زنده‌باد چغې وایي په داسې غلامه پښتون خنزیر دی پابندي ولګي. او تا چې پیغلې سړی کې ویني او بیا هم واه واه ونه کړي، تا چې پیغلې سړی کې ویني او بیا هم واه واه ونه کړي د داسې بې ادبه شاعر رومانوي تحریر دی پابندي ولګي. او ستا کردار چې د برکې قید سره منسلک کړي په داسې حیوانه شیخ مفتی امیر دی پابندي ولګي. او چې شهادت ته خوشحالېږي او تشې جنازې اوچتوي، چې شهادت ته خوشحالېږي او تشې جنازې اوچتوي د غلامۍ داسې بدترینه شکل ویر دی پابندي ولګي. او چې مرید یې د لږو عمري او دهې په محلو کې اوسېږي، چې مرید یې د لږو عمري او دهې په محلو کې اوسېږي د ښار په نمک حرامه داسې پیر دی پابندي ولګي. او د پښتنو وسایلو غلا باندې چې چپ پاتې شي او خر شي، د پښتنو وسایلو غلا باندې چې چپ پاتې شي او خر شي د ښار جنگ اخبار او په صحافي حامد میر دی پابندي ولګي. او تا چې وګوري او شاعر د شعر په لیک مجبور نشي، تا چې وویني او شاعر د شعر په لیک مجبور نشي د پیغلې کمسی پیزوان او په تصویر دی پابندي ولګي. او اخر شعر د مقطع چې او چې مدهوش نه کړي صمد ستا د سرو شونډو ګوټونه، او چې مدهوشه نه کړي صمد ستا د سرو شونډو ګوټونه د ښار میخانې جام او پرم بې تاثیر دی پابندي ولګي. د ښار میخانې جام او پرم بې تاثیر دی پابندي ولګي. ډیره مهرباني.